السلام علیکم ګرانو دوستانو. دا ویډیو مو د څو کورنۍ یو کور کې او رواني ناروغي. زموږ پښتانه عموما ډېری تعداد پښتانه یو عادت لري، وایي موږ په انتفاق کې یو، موږ ډېره ښه کورنۍ یو، موږ ټول یو ځای سره اوسېږو، 50 نفره په یوه کور کې اوسېږو. اول راځو موږ ته یوې مشترک ژوند تعریف کوو. مشترک ژوند څه ته وایي؟ دغه مشترک ژوند چې زموږ په ټولنه کې رواج دی چې مثلا 50-60 کسه په یوه کور کې اوسېږي. راځو مشترک ژوند تعریف دا دی چې مشترک ژوند چی شته وایي؟ مور، پلار، اولادونه. دا مشترک ژوند وایي. هر مشترک ژوند یوه کورنۍ ده. هر مشترک ژوند چی سول؟ یوه کورنۍ سول. یعنې په یو کور کې چې خلک سره اوسېږي هغه باید پلار یې، مور یې، اولادونه یې، نه چې نور مکمل خاندان په یوه کور کې سره اوسېږي. راځو وای کور کې یو نیکه او انا زموږ ټولنې منلې ده. یعنې موږ عموما داسې سنتي خلک یو، کلتوري خلک یو. انا او نیکه موږ نه غورځوو، موږ یې نه بیایو. دا ډېر غلط کار دی چې د هغوی به احترامي وسي. د هغوی باید احترام وسي، لیکن یو نیکه او انا، نه چې اکا ټول اکاګانو په یوه کور کې سره اوسېږي. انا او نیکه هم یې، مسیان هم یې، کړوسیان یې، د کړوسیانو یې ټول په یوه کور کې سره اوسېږي. دا غلط کار ده. نو دا ولې غلط کار دی؟ څه مشکلات منځته راوړي، پر دا به نن بحث وکړو. او دا د ډېرو دوستانو غوښتنه وه. موږ هېڅ وخت نه وایو، نه موږ روانشناسان، نه زموږ د ټولنې ځوانان. زموږ ځوانان فطرتي همداسې روزل سوي چې خپل د پلار مور احترام کوي. صحیح دی، د اکا به هم احترام ولرو. هغه د ایرانیان وایي هوا بې لرو، فکر به پکښې وکړو، مالي مشکل لري هغه به ورسره حل کړو. لیکن دا معنا نه لري چې موږ راولاړ سو نو دوی په یوه کور کې سره کښېنو. څلورم موضوع ده وایي اکاګان او د هغوی کورنۍ هیڅ مناسب نه دي چې په یوه کور کې موږ ژوند سره وکړو. راځو ولې نه دي مساعد یا ولې مشکلات زېږوي. پنځمه موضوع ده وایي ماشومان وابسته لویېږي په هغه کورنیو کې چې 50 نفره، یعنې دا زه د افغاني ټولنې پر بنیاد خبرې در سره کوم. هغه کورنۍ کې چې 50-60 نفره یو ځای اوسېږي، په دا مشر اکا یې، مشر د اکا زوی، مشر ورور یې، نو دا رقم د دوی معنیګانې بیا جلا مافیا سیستمي، اکا، مشر اکا، مشر د اکا زوی، نیکه، دا ګرده لکه یا مافیا، لکه بدماشان زموږ پر سر باندې واک لري. موږ د کوچنیوالي څخه همداسې لویېږو چې باید د اکا خبره ومنو، باید د مشرې اکا د زوی خبره ومنو، پلانکی د پلانکي تابع واوسېږو. دا هغه شیان دي چې کوچنیان وابسته لویېږي. د وابسته توب څخه مطلب دا دی هغه تړلي په انسانانو پرې لویېږي. هغه بیا نسي کولی چې په ټولنه کې ډېر ښه خبرې وکړي، په ټولنه کې خپل پر ځان اعتماد ولري. همیشه په دې لټه کې چې وده دا کار به مې اکا راوکړي، دا کار به مې مشر د اکا زوی راوکړي، دا کار به مې ورور راوکړي، دا کار به مې پلار راوکړي. خو په هغه کورنیان کې چې پلار، مور او اولادونه اوسېږي، هغه کوچنیان دومره وابسته نه وي په خپل والدین یا خپل په کورنیو په خاندان پسې، څومره چې هغه ماشومان یې چې دوی په غټو کورو کې لویېږي. نو که غواړئ اولادونه مو بااستعداده یي او په ټولنه کې مطرح کسان ځینې جوړ سي، ښه تعلیم وکړي، نو تاسو کوشش وکړئ چې په هر مشترک ژوند یوه کورنۍ جوړه کړئ او هغه کورنۍ په یوه کور کې ژوند وکړي، نه چې 10 کورنیان په یوه کور کې ژوند کوئ. راځي شپږم موضوع احترام له منځه ځي یا احترام تر حد ډېر کېږي. په مشترکو کورو کې یا احترام ورسره کې موجود نه وي. اکا او وراډه جنګ سره کړي، وراډه به اکا ته د مرګ وعل ورکړي، ښه سوکان ډشم یې سره جوړ کړي، احترام د منځه تللی. اکا و وراره ته ښکنځل کوي، وراره و اکا ته ښکنځل کوي، د مشر د اکا زوی کشر اکا زوی وي، کشر د اکا زوی مشر د اکا زوی وي. احترام د منځه تللی او یو سپکه کورنۍ او یو دربل هغه ماشومان با احترام او محترم نه لویېږي. یا احترام تر حد ډېر، احترام دومره ډېر سوی چې باور وکړئ، یعنې د احترام څخه دوی دې ته درېدلي چې بس د هغه انسان پرستش کوي. زه چې واده سولم د خسرګنۍ کره، زما خسر دوی خپل کور درلودی، مطلب خواښ یو خسر مې په کور کې ول، یو ورونه مې وه. زه ورواده سولم. زه چې ورواده سولم دا ماشومان ګډه په غټ کور کې لوی سوي وه، پر یوه سترخوان لوی سوي وه د اکاګانو د دوی سره. دا زما د خسر اولادونه زما د خسر یې پرستش کوه لکه خدای داسې و. یعنې زما خسر زما د خاوند ته د خدای و.
د هغه بل زوی ته خدای و د هغه اولادو ته خدای و داسې یو محیط یې په کور کې و چې باور وکړه د چا سر یې ور ګرګي چکاوه دومره اوبې وه احترام چې تر هر ډیر سي انسانان خپل انساني فطرت کې چې کوم څه لري چې هغه وده ده نم رشد دی هغه په ټولنه کې ژوند کول دي هغه یو څه لاسته راوړل دي پیسې ګټل دي دا استعدادونه د منځه ځي په هغه کورونو کې چې دغه رقم پر سر باندې یو سایوان لري او بس پر د سر پسې وایي چې د سر راپورته نه کړي تاسو به په پښتني ټولنو کې لیدلي یو نفر خان سي او په د کورنۍ ګډه په کور کې پراټولی په دا کورنۍ کې ګډه د یو نفر غلام سي او ما هیڅ وخت دا رقم غټي کورنۍ نه دي لیدلي چې پلار یې غټ تجار زوی هم غټ تجار سي نیکه یې هم تر هغه ښه پسې تجار سي بل نیکه یې هغه رقم یې کړوسه یې داسې شخصیت ځینې جوړ سي دا ناممکنه ده ځکه چې دوی شخصیتونه د منځه وړي بل راځو وایي مینه یا نه وي یا تر حد ډېره وي یا مینه په دا کور کې نه یې یو د بل څخه نفرت سره کوي یا بیخي مینه دومره ډېره وي چې بېله یو بل ژوند نسي کولی زما پلار به ویل خدای چې کرزي ته خیر ورکړي خدای نو مینه یې جوړه کړله د کنداریانو بانډۍ سره راډوړې وو قرار به سره خوابدې وه اوس هدې هر یو خپل ځان ته خپل کور لري کرزي ته به یې دعاوې کولې محمود کرزي ته چې داسې ښه ځای جوړ کړي اتم راځو وایي صحي تغذیه نه کېږي په دغه کورنۍ کې چې اکثره ډېری یې دلته د ماشومانو صحي تغذیه نه کېږي صحي تغذیه څه ته وایي منظم ویټامین باید ولري منرالونه باید ولري دوی باید منظمه غذا وخوري لبنیات وخوري میوه وخوري ترکاري وخوري دا هر څه نه رسیږي ماشومانو ته نو ماشومان په غلطه تغذیه رارویږي او کله چې ماشوم صحي تغذیه نسو د هغه رواني حالت د هغه د جسم جوړښت یې ډېر ژر یعنې دغه کېږي ډېر ژر په ناجوړۍ اخته کېږي تاسو که ما ته وګورئ زه د 21 کالو یم زه 21 کالو عمر لرم خو که تاسو په هغه کورنۍ کې نجونې وګورئ چې د 21 کال عمر لري چې هغه په کور کې 50 نفره وه 50 نفر ته پسې واده سوله د 21 کالو نجلۍ چې زما سره کښېنه هغه زما داسې ایسي لکه مور ولې هغه سمه نه ده تغذیه سوې هغې ته توجه نه ده سوې په ګلهیي کور کې را لوی سوې ده لکه ګلهیي امام ګلهیي امامونه ولې د منځه ولاړل ځکه چې میکروب به ډېر و نو دننه په کور کې هم څه رقم چې هر څومره په کور کې انسانان ډېرېږي هغومره ګډوډي منځته راځي یعنې زما ځواني ته که تاسو وګورئ زه ډېره ځوانه پاته سوې یم د دې څه چې زه یو 10 کلنه نجلۍ واوسېږم یعنې زما پر جلد زه دانې نه وینم لکې نه وینم داسې یو څه زما په وجود کې نشته اکثر وخت ماته پښتانه وایي پروانې ستا جبه ښه جلد دی ته خو میک اپ ته ضرورت نه لرې چې میک اپ وکړې ځکه چې ستا جلد سم دی ښځې میک اپ په دې خاطر کوي چې د جلد خرابي پکښې پېښه کړي دا ولې ځکه چې دا خوارانې سم نه دي تغذیه سوي نو چې دوی سمې تغذیه سي منظمې لوی سي او منظمې یي بیا هغوی به هم زما په رقم ځوانې پاته کېږي په ګډو کورو کې ټینشنونه ډېر یي توجه لږه یي نو په دې خاطر انسانان یې ژر زړېږي هم نهمه موضوع وایي 2025 کې پر یو سترخان تر یوه کورنۍ زیات مکمل غلط کار دی ګورئ که تاسو 2025 کال دی نه کوشش وکړئ که نیکه و انا در سره یې کوشش وکړئ هغوی ته جلا ډوډۍ ورکړئ په ورځ کې یې پله مثلا موږ عموما پښتانه عادت لرو چې د غرمې و د ماښام ډوډۍ کړه کورنۍ یو ځای سره وخورو صحیح دی ویې خوري لیکن کوشش وکړئ د سهار ډوډۍ حتما مور پلار او اولادونه سره وخوري تر څو هغه د دوی د کورنۍ بحثونه د دوی کورنۍ خبرې او د دوی د کورنۍ مینه یې نه چې اضافه کسان پکښې کړي راځو بل لسم وایي پر کشرانو د مشرانو زور د رواني ناروغۍ سبب ګرځي په اکثره غټو کورنۍ کې یو نفر زوروري یا 2 3 4 یا مشران زوروري هغه پر کشرانو زور کوي او د هغوی رواني حالات خرابېږي هغوی ته جلدي مشکل پیدا کېږي زه ولې جلدي مشکل نه لرم زه مستقل کور کې لوستې یم پلار و مور مې اوسېدل اولادونه یې اوسېدل همداسې تر اوسه پورې یم منظمه خپل ویټامین پر وخت خورم خپل منرالونه پر وخت خورم خپل میوه پر وخت خورم خپل ترکاري هر څه زه آن ټایم خورم نو په دې خاطر زه صحي دا رقم فزیکي مشکلات نه لرم لکه څه رقم چې یو نجلۍ چې په مشترک ژوند کې لویېږي هغه ژر زړېږي یا زه د 21 کالو یم زه نه معلومېږم دومره چې زه د نورو 21 کلونو پښتنو سره ځان پرتله کړم زه داسې ورته یسم لکه کوچنۍ نجلۍ د کار ډیروالی پر ښځو
په مشترک ژوند کې د ښځو یو مشکل دی، یوه ښځه ډېره ستړې، ډېر کار کوي، یوه ښځه کار نه کوي، نامردی. نو ښه والی دا دی چې هر څوک خپل کور ولري، جلا ځان ته سیسټم ولري او هر څوک خپل د ځان مسؤلیت خپله واخلي. بعضې انسانان په دا مشترک کورو کې ډېر مسؤلیت اخلي. د ډېر مسؤلیت نتیجه دا وي چې هغه ژر زړه سي، ژر یې حالت خراب سي، غاښونه یې خراب سي، هډوکي یې خراب سي، بدن یې ټول د تشویش د لاسه در بدر سي. خو بله یوه دغسې هوسا بیا هم باشه ناست دی، پر هغې تکیه کړې نه. نو تر دې ښه دی چې یو نفر تباه کېږي چې ټوله یو رقم یې ښه دی. نو چې په کور کې یو نفر تباه کوي، کوشش وکړئ چې ټوله یو رقم کوي تر څو یو نفر هم تباه نه سي. وایي هغه کورنۍ چې یو ځای سره اوسېږي، مصارف یو پر نارینو چې بیا مشکلات راځي، یو نارینه ډېر مصارف کوي، یو لږ مصارف کوي، یو د هر څه مسؤلیت اخلي او بل یې نه اخلي. نو یو نفر ښه پیسه داره سي او بل خوارکی ځان یې په ټول خوړلی. وایي هغه کورنۍ چې جلا دي صحیح اولادونه ټولنې ته ورکوي. زه دا رقم کوچنیوالی مې و داسې ځای کې لوی سولم چې زما مور همیشه مستقله ښځه وه، خپل کور یې درلودی. زما پلار زموږ د کورنۍ مشر و، مور مې هم مشره وه او موږ هم خپل واک درلودی په کور کې. زما پلار عموما ټولنې ته ښه اولادونه تقدیم کړله، کې زوی دی، کې لوڼې دي. موږ قوي انسانان یو، د مشکلاتو په مقابل کې مو دفاعي سیستم ډېر قوي دی. موږ یعنې زه چې خپل د پلار اولادونه وګورم، هر یو په ځان کې جلا جلا استعدادونه لري. د دې علت څه و؟ ځکه چې زما پلار همیشه موږ صحیح تغذیه کړلو، صحیح یې وروزلو، په صحیح ټولنه کې په صحیح فضا یې په کور کې راته جوړه کړې وه چې صحیح لوی سولو. درسونه ټولو وویل، که چیرې موږ په مشترک ژوند کې وای موږ به هم در په دره وای. وایي تربیه پلس برخورد. زه چې کله د پلار په کور کې وم ډېره یو فرینډلي، ډېره یو دوستانه نجلۍ وم. زه چې واده شولم هلته خو سرګنۍ کره کټ کفټ ژوند و، یو عجیب غریب انسانان وو چې ما بیا وروسته هېڅ وخت ونه لیدل. نو برز زه داسې خشنه شولم، یو څو عمر زه دا رقم چا به سمه خبره راته وکړه ښکنځل مې ورته کوه. نو هغه اصلا زما تربیه یې را خرابه کړله. کور ته چې ورغلم زما تربیه خرابه شوه. خو اوس بېرته زه ډېر وروسته د 11 کالو یو څه خپل نورمال حالت ته راوګرځېدلم. یعنې زه د خسرګنۍ کره یو 7 میاشتې وم، 6 میاشتې د خسرګنۍ کره وم. دومره یې پر ما تاثیر کړی و چې 10 کاله په ما کې د بې تربیتوب علایم موجود و، ځکه چې په هغه ډېر عجیب غریب کور و. نو دا مسایل دي چې که تاسو غواړئ ښه اولادونه ټولنې ته تقدیم کړئ، که غواړئ ډاکټران تقدیم کړئ، که غواړئ انجینران، که غواړئ ستا اولادونه چې کله پر 15 کلنۍ ستا لور ښه ښایسته نجلۍ ځوانه یې، مخ یې نه یې راځړېدلې. که تاسو پر 50 کلنۍ افغانې نجونې ووینئ، هغه پر 50 کلنۍ خورا دغسې بوډۍ سوي بوډۍ. لیکن که تاسو د نورو هېوادو 50 کلنې وګورئ څومره فرق دی. علت یې چې دی هغوی ښه تغذیه کېږي، هغوی په ښه محیط کې اوسېږي، هغوی ته د لیوره ښځه نه راوځي چې چپ چپ ورته وګوري پاټونه پر وکړي، هغوی ته څوک غلطې خبرې نه کوي. موږ پښتانه ټول په یوه کور کې سره اوسېږو، قرار تغذیه هم نه وي، ویټامین ګولۍ رانیول خو نو غټه خبره ده، هغه خو ګرځه لګي نه وي. نو دا هغه شیان دي چې په کور کې اوسېږي. ښځې عموما او نارینه دواړه دوی مکمل غذا ته، تغذیې ته ضرورت لري، ښه روحیې ته ضرورت لري، ښه کورنۍ ته ضرورت لري او ټول یو د بل سره دوستانه باید واوسېږي. نه دا چې په یوه کور کې سره اوسېږي، انډیان مو یو بل ته سره ګرځولي، یو د بل بد هم سره وړي، احترام هم نه او زر مشکلات لري. تر دې بهتره دا ده چې تاسو هر یو ځان د جلا کور ولرئ او داسې یو مثال واوسېږئ لکه زما پلار. زما پلار ټولنې ته باسواده قوي اولادونه تقدیم کړل، ځکه چې هغه همیشه خپل د کورنۍ مصارف او خپل کورنۍ خپله ساتلې وه. نو که دغه اړوند تاسو نور سوالونه لرئ، تاسو کولی شئ زما سره وکړئ، زه به تاسو ته په جواب کې ویډیوز اپلوډوم.